په تنکیو ځوانانو د ټولنیزو شبکو ناوړه اغېزې. د ډیرو تنکیو ځوانانو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې بې له تلپاتې حضوره ژوند هیڅ معنا نه لري او د دوی زیاترو ته په ټولنیزو رسنیو کې د دوی مجازي شخصیت د دوی تر واقعي شخصیت ډیر ارزښت لري. له نړۍ او د خپلو شاوخوا پیښو بې خبره ځوانانو ته په مجازي نړۍ کې د دوی انځورونه اوس ډیر ارزښت لري. دا اوس یوازې په یوه ټولنه پورې اړه نه لري. د یوې څېړنې په اساس تنکي ځوانان په هرو 10 دقیقو کې یو وار خپل واتساپ ته ورځي او په هرو 20 دقیقو کې دوی پر فیسبوک باندې خپلې لیکنې تعقیبوي. له دوی څخه بله ټولنیزه شبکه یعنې انسټاګرام هم پاتې نه وي او په دې شبکه هم خپل وضعیت تعقیبوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا ځوانانو ته د ټولنیزو شبکو زیان او ضرر یوازې د وخت تېرولو له زده کړو د لرېوالي په بیه تمامیږي؟ کارپوهان په دې باور دي چې په ټولنیزو رسنیو کې تر حد ډیر وخت تېرول د دوی طلایي وخت پر ضایع کېدو سربیره نور ډیر پراخ زیانونه هم لري. په پوهنتونونو کې نوې څانګې او پوهنځي د ټولنیزو رسنیو تر حد زیات کار د دې سبب ګرځي چې څېړونکي د دې کار د خرابو عواقبو په هکله تر پخوا ډیر حساس شي. د زیرک ټلیفونونو یا سمارټ فون او یا هم د ټولنیزو رسنیو تر حد زیات کارولو له امله د رامنځته کېدونکو احتمالي زیانونو او عواقبو د څېړلو په موخه اوس په ځینو پوهنتونونو کې نوي پوهنځي رامنځته شوي دي. له ټولنیزو رسنیو سره ژوند او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې د ژوند زیاتر عواقب او زیانونه لا تر اوسه پورې په کافي اندازه نه دي روښانه شوي. د زیرک ټلیفونونو ډیر کارول او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې د ډیر حضور له امله انسان د حواسو او یا د دوی کار له امله رامنځته کېدونکې بدې پایلې کومه نوې موضوع نه ده. خو د ټولنیزو رسنیو ډیر کارول او خطرونه یې هم تر دغې پدیدې پورې نه محدودېږي. په ټولنیزو رسنیو روږدېدل له هغه وخت راهیسې چې زیرک ټلیفونونه د انسان ژوند ته داخل شوی ښایي ډیری کمې داسې موضوعګانې ولیدل شي چې د هغې لپاره ټلیفوني پروګرامونه یا اپلیکیشنونه نه وي جوړ شوي. له همدې امله زیرک ټلیفونونه اوس د انسان د ژوند له یو مهمو وسایلو څخه دی. دغه څه د ځوانانو په هکله ډیر رښتیا کیږي او همدغه کار د دې سبب ګرځي چې یو څوک د زیرک ټلیفون او یا ټولنیزو شبکو معتاد شي. د ټلیفون د رامنځته کېدو تر ټولو مهم اړخ له نورو خلکو سره د اړیکو ساتل دي. په اوس وخت کې د ټولنیزو شبکو او یا هم د ټلیفونونو له لارې له خلکو سره اړیکو نیول تر بل هر وخت ډیر اسانه شوی دی. همدغه موضوع هم د ټلیفونونو او یا د ټولنیزو شبکو د معتاد کېدو یو له عواملو څخه دی. د ټولنیزو شبکو له لارې د اړیکې اصلي او محوري موضوع د تولید او مصرف رابطه ده او دغه تناسب یې څه ناڅه ګډوډ کړی دی. د ټولنیزو شبکو کارونکي د کارونې ترڅنګ کولی شي چې یو موضوع یا خبر تولید هم کړي. د ځوانانو له لوري د خبرونو او موضوعګانو تولید په اصل کې د ټولنیزو رسنیو ښکاره او پټو زیانونو ته زمینه برابروي. یو څوک کولی شي چې یوازې په یو کلیک سره یو لیکنه، انځور او یا یو ویډیو نشر کړي. خو ستونزه د انټرنیټ حافظه ده او ویل کېږي چې په انټرنیټ کې د یوې موضوع تر خپرېدو وروسته دغه څه په بشپړه توګه نه له منځه ځي او نه له یاده وځي. د ځوانانو پر چلند د ټولنیزو شبکو مستقیم اغېز. په فلوریډا کې د څېړونکو د 100 ځوانانو څخه تر پوښتنو او سروې وروسته دې پایلې ته رسېدلي چې د ټولنیزو شبکې له 2 لارو کولی شي چې د ځوانانو پر چلند باندې اغېزې وکړي. په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو د وخت تېرولو اندازه ممکن د دې سبب وګرځي چې همدغه کسان پر نورو موضوعګانو سربیره آن د دوی په تحصیل، له والدینو، خپلوانو او آن دوستانو سره د دوی پر اړیکو او چلن او یا ځینو نورو مهمو موضوعګانو ته کافي وخت ورنه کړي. د غرض کارونه د دې سبب هم ګرځي چې د ځوانانو په شخصیت او د دوی په کړو وړو کې پراخ توپیر راشي. پر دې سربیره کارپوهان په دې باور دي چې د ټولنیزو شبکو ډیر کارول ممکن د یو کس پر روح او اروا او حتی شخصي ژوند باندې ډیر ژور اغېزې ولري. د کورنۍ او ښوونکو مسؤلیت.
تر هغه پورې چې والدین د خپلو ماشومانو په ژوند باندې د ټولنیزو شبکو یا زیرک ټلیفون رول او ارزښت په هکله ونه پوهیږي، دوی نشي کولای چې خپلو ماشومانو او اولادونو ته د ټولنیزو شبکو له امله د ممکنه رامنځته کېدونکو خطرونو او ناوړه پایلو په هکله معلومات ورکړي او یا دوی ته د ټولنیزو شبکو د سمې کارونې په هکله لارښوونې وکړي. د دې کار لپاره والدین باید په ټولنیزو شبکو کې حضور ولري، د دغه شبکو ظرفیت، رول او له امکاناتو ځانونه خبر کړي. ښوونکي هم کولی شي چې د ټولنیزو شبکو د ممکنه خطرونو او بدو پایلو په هکله ځوانانو ته عامه پوهاوی ورکړي او په دې برخه کې مهم رول لري. دلته موضوع د ټولنیزو شبکو د کارولو منع کول نه دي، بلکې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې د حضور له امله خطرونه او بدې پایلې دي.